ماغه الله د خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لګلای دی تر څو چې هغه په ټولو دینونو باندې برلاسه کړي که مشرکانو ته د څومره ناکاره بریخي هم ای مؤمنانو د دې اهل کتابو د زیاتره علما او روحانیونو حال دا دی چې هغوی د خلکو مالونه په ناروا لارو خوري او هغوی د الله له لارې څخه منع کوي او هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله په لار کې نه لګوي نو هغوی ته د دردناک عذاب زیری ورکړه یو ورځ به راشي چې په همدې سرو سپینو زرو به د دوزخ اور ګرم کړی شي او بیا به په همغو سره د دې خلکو ټنډې اړخونه او شاګانی وداغل شي دا د هغه خزانه چې تاسو د خپل ځانونو لپاره غونډه کړې و واخلي اوس د خپل زیرمه کړي شتمنۍ خوند وڅکي حقیقت دا دی چې د میاشتو شمیر له همغه ورځې نه چې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده د الله په لیکنه کې همغه 12 دي او له هغه 4 میاشتې حرام دي همدا سم صحیح قانون دی نو په دې 4 میاشتو کې پر خپل ځان ظلم مکوي او له مشرکانو سره ټول یو موټی شي وجنګيږي لکه څنګه چې هغوی ټول یو ځای له تاسو سره جنګيږي او په هیږي چې الله د متقینانو ملګری دی نس یعنی د حرامو میاشتو ورسته اچول خو په کفر کې یو بل زیات کافرانه حرکت دی چې په هغه سره دا کافران په گمراهۍ کې ورزول کیږي په یو کال کې یو میاشت حلالوي او په یو بل کال کې هغه حراموي ترڅو چې هم د الله د حرام کړی شو میاشتو شمیر پوره کړي او د الله حرام کړی شوی هم حلال کړي د هغو ناوړه عملونه د هغو لپاره خایسته کړی شوی دي او الله د حق منکرانو ته لارښوونه نه کوي ای مؤمنانو پر تاسو څه شوی دي چې کله تاسو ته د الله په لار کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسو په ځمکه درانه کېناستلی آیا تاسو د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوړه کړای دی که داسې د نو تاسو ته د معلومه وي چې د دنیوي ژوندانه د ټول وسایل په آخرت کې ډیر لږ راوځي که تاسو په نتیږي نو خدای به تاسو ته درناکه سزا درکړي او تاسو په ځای به کوم بل قوم را پاتې او تاسو به خدای ته هیڅ زیان و نشي رسولای هغه په هر څه باندې قدرت لري که تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرسته و نکړه نو هیڅ پروا نشته الله د هغه مرسته په هغه وخت کې کړی د چې کله کافرانو هغه ویستلی چې کله هغه صرف د 2 نفرو دوهمو کله چې هغوی دواړه پس مڅکیو کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې مخفه کیږي الله له موږ سره دی په هغه وخت کې الله له خپل لوري نه پر هغه باندې د زړه ډاډینه نازل کړ او په داسې لخرو سره د هغه ملاتړ وکړ چې تاسو نه لیدل او د کافرانو وینای ټیټه کړه او هغه د الله وینا خو وړه ده الله زور ور او په د حکمت خاوند دی اوزي کسبک باري کدرانه او د الله په لار کې په خپل مالونو او په خپل سرونو سره جهاد وکړي دا تاسو لپاره ډیره خده ک تاسو په هیږي ای پیغمبره ک ګټه به کړهو الله سره تلای او سفر آسان وای نو هغه یارو مرو په تاسو تلو ته چمتو کېدل مګر په هغه باندې خو دا لار ډیره ستومانون کې شو اوس هغه په خدای باندې قسمونه خوري وای چې کوم تلای شوي نو ارو مرو بل تاسو را تللیو هغه په خپل ځانونه په حرکت کې ورزوي الله خپو هیږي چې هغه دروغجن دي ای پیغمبره الله دې تاسو معافي وکړي تا ولې هغه رخصت کړل تا باید په خپل رخصت نه وای ورکړای ترڅو چې تاسو څنګه شوی وای چې کوم خلک ریښتینی دي او دروغجن دي هم پیژندلی وای کوم کسان چې په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان لري هغوی خو به هیڅ کله لته دا غوښتنه نه کړی چې هغوی د خپل مالونو او سرونو سره له جهاد کولو نه معاف کړی شي الله پرهیزګاران خو پیژني دا سي پښتنې خو یوازې همغه خلک کوي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه لري په زړونو کې شک دی او هغوی په همغه خپل شک کې سرګردان دي که پر اختیار سره هغوی د وټلو اراده درلودلای نو هغوی به د دې لپاره څه تیاری نیولای وای خو د هغو پاتون له سره د الله خوښ نو
زکه خو یې هغوی سست کړل او ویل شول چې کینې له ناستو سره. که هغوی له تاسو سره وتلی وای نو په تاسو کې به له تخریب نه پرته نور څه نو زیات کړي. هغوی به تاسو په منځ کې د فتنې اچولو لپاره منډې ترلې کړې وای. او تاسو د ډلې حالت دا دی چې تر اوسه پورې پکې ډیر داسې خلک شته چې د هغو خبرې تاسو د ضرر لپاره اوري. الله دا ظالمان خو پیژني. د دین مخکې هم دوی د فتنې راپورته کولو هلې ځلې کړې دي او ستاد ناکامولو لپاره دوی تدبیرونه سرچپه کړې دي تر دې پورې چې حق راغی او د الله دین ټینګ شو. په داسې حال کې چې دوی دا نه خوښاو. له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ما ته رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما اچوه. واوره په فتنه کې خود دوی غورځېدلي دي او دوزخ دا کافران را ایسار کړي دي. که تا ته ښېګڼه رسیږي نو دوی ځورېږي او که په تا باندې څه کړاو راځي نو دوی مخ اړوي خوشاله ګرځي او وایي چې ښه وشول موږ د مخه خپل کار برابر کړیو. دوی ته ووایم موږ ته هیڅ کله ضرر یا ښېګڼه نه رسیږي مګر هغه چې الله راته لیکلي دي. هماغه الله زموږ مولا دی او مؤمنان باید په همغه باندې توکل وکړي. دوی ته ووایا تاسو چې زموږ په باب کوم شي ته سترګې په لار یاست هغه لدی پرته بل څه دی چې له دوه غنو یعنی له بریالیتوب او شهادت نه یو ده. او موږ چې تاسو په باب کوم شي ته سترګې په لار یو هغه دا دی چې الله په خپل تاسو ته سزا درکوي یا زموږ په لاسونو درکوي. خنو او تاسو هم انتظار وکړئ او موږ هم له تاسو سره منتظر یو. دوی ته وایي که تاسو خپل مالونه په خزړه ولګوي او که په بد زړه په هر حال هغه به قبول نکړای شي ځکه چې تاسو فاسقان یاست. د هغو د ورکړای شو مالونو د نه قبلېدو دلیل لدی پرته بل څه نه دی چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافران شوي دي. المانځه ته چې راځي نو زړه نازړه راځي او د خدای په لار کې چې لګښت کوي نو په بد زړه یې کوي. د دوی د مالونو او شتمنۍ او د دوی د اولادونو د زیاتوالي په لیدلو مغولېږي. الله خدا غواړي چې د همدې شیانو په وسیله دوی په دنیوي ژوندانه کې هم په عذاب اخته کړي او چې دوی عمرې هم نو له حق نه د منکر توپ په حالت کې عمرې. هغوی په خدای باندې په قسمونو کولو وایي چې موږ له تاسو څخه یو په داسې حال کې چې هغوی هیڅ کله له تاسو نه دي. په اصل کې هغوی داسې خلک دي چې له تاسو نه په ویره کې که هغوی کوم د پناه ځای ومومي یا کوم سمڅه یا د ننوتلو ځای نو بزغلی او په هغه کې به ځانونه پټ کړي. ای پیغمبره له هغو څخه ځینې خلک د صدقو په ویش کې پر تا باندې اعتراضونه کوي. کله دې مال نه هغو ته څه ورکړای شي نو خوشاله بشي او که ورنکړای شي نو په غوسه کیږي. څه خبر وو چې الله او پیغمبر چې هر څه هغو ته ورکړیو په هغه باندې خوشاله وای او ویلی وای چې الله زموږ لپاره کافی دی. هغه به په خپل فضل سره مونږ ته نور ډیر څه راکړي او د هغه پیغمبر به هم پر مونږ باندې پیرزوینه وکړي. مونږ د الله په لوري سترګې نیولې. دا صدقې خو په اصل کې د فقیرانو او مسکینانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي چې د صدقو د چارو مامورین وي او د هغو لپاره چې د هغو زړونه په لاس راوړل مقصد وي. د غرض د غاړو د آزادولو او د پورولو د مرستې لپاره د خدای په لار کې او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره دي. د الله له لوري یو فریضه ده او الله په هر څه پوهیدونکی او د حکمت خاوند دی. له دوی نه ځینې خلک دي چې په خپل خبرو سره پیغمبر زوروي او وایي چې دا سړی ټول غوږونه دي یعنی هر خبره اوري او اعتبار پرې کوي. وایا هغه ستاسو د ښېګڼې لپاره داسې دی. په الله باندې ایمان لري او پر مؤمنانو اعتماد کوي او له تاسو نه چې څوک د ایمان خاوندان دي د هغو لپاره له سره تر پایه رحمت دی او کوم کسان چې د الله پیغمبر زوروي د هغو لپاره دردناک سزا ده. دوی تاسو ته د الله په نامه قسم خوري ترڅو چې تاسو راضي کړي. په داسې حال کې چې دوی مؤمنان وي نو الله او پیغمبر د دې زیات وړ دی چې دوی د هغوی د راضي کولو فکر وکړي. آیا دوی ته معلومات نشته چې څوک چې الله او پیغمبر سره مقابله کوي د هغه لپاره د دوزخ اور دی
چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسېږي دا ډیره لویه رسوایی ده